فخر متبرئ مكاني طلقا يجهزني إلى دار البلاد متحرم للكرامة بهواني متحرم للكرامة بهواني منازل رحماني عن بالقول غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما محترم مشرانو زما ګرانو وړونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ټول خلک په دې پوهیږي چې زه اکثره تقاریر په انګریزي ژبه کوم، نو په دې خاطر چې مولانا شوکت احمد شاه صاحب زما څخه غوښتنه وکړه چې دلته هم باید تقریر په اردو ژبه وسی، نو ما لبیک ورته وویل او دا لومړی ځل دی په ټوله تاریخ کې زما په ژوند کې دا ما چې څومره تقاریر په ډیرو ځایو کې کړي دي د هغه څخه نیم درزن تقاریر ما په کشمیر کې په اردو کړي دي. دا زما ښه بخت دی، ولې چې پر اردو ژبه باندې زه تسلط نه لرم، زما ټول زده کړې په انګریزي ژبه سوي دي، نو چې کومې غلطۍ م راڅه کېږي په هغه سبب بخښنه غواړم. تاسو به انشاءالله غلطۍ نظر انداز کوئ او د تقریر پر موضوع باندې که زیاده توجه وکړئ نو انشاءالله شاید یو څه فایده ولري. د نن د دې تقریر موضوع ده د یوې پوښتنې په شکل کې، آیا په قرآن ځان پوهول او بیا لوستل ضروري دي؟ او کم خلک چې نه مني د هغوی دپاره اخطار دی، د هغوی دپاره سختي ده، او کم خلک چې بې لارې دي و هغوی ته سمه لاره ورښیي قرآن مجید. دا قرآن مجید ضمانت دی و هغو خلکو ته چې شک لري هغوی ته ضمانت دی، او کم خلک چې په ستونزو کې دي د هغوی دپاره راحت دی. دا ټولې ښېګڼې هیڅوک هم نشي حاصلولی تر څو پورې چې هغوی قرآن تلاوت نه کړي، هغوی په قرآن پوه نشي او هغوی په قرآن عمل ونه کړي. دا ټولې د قرآن مجید ښېګڼې موږ هغه وخت په لاس راوړای سو چې کله موږ قرآن عظیم شان تلاوت کو، په هغه پوه سو او پر هغه باندې عمل وکړو. قرآن مجید په ټوله نړۍ کې تر ټولو کتابو زیات تلاوت کیږي، لیکن د افسوس خبره ده چې قرآن مجید هغه کتاب دی چې تر ټولو زیات بیله د دې چې په پوسې تلاوت کیږي. دا هغه کتاب دی چې خلک یې بیله دې چې په پوسې تلاوت یې کوي. په همدې خاطر زموږ مسلمانانو او د قرآن مجید تر مابینځ چې کوم خپلوي ده، کم قرابت دی، هغه مخ پر کمزوره کېدو دی. څونه د افسوس خبره ده چې یو څوک و قرآن ته نږدې کېږي، قرآن تلاوت کوي، خو لیکن د هغه په ژوند کې هیڅ تغیرات نه راځي، د هغه د ژوند په چارو کې، د هغه په خوب او ویښه کې هیڅ فرق هم نه راځي، د هغه زړه هیڅ هم نه نرمیږي. د افسوس خبره ده چې یو څوک قرآن مجید ته نږدې کېږي او په هغه کې هیڅ بدلون نه راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي په قرآن شریف کې سورت آل عمران سورت نمبر 3 په آیات نمبر 113 کې کنتم خیر امة اخرجت للناس. الله تعالی انسانانو ته وایي
چې تاسو په ټوله نړۍ کې تر ټولو بهترین امت یاست. چې کله هم یو صفت کیږي، چې کله هم یو مقام ورکول کیږي، د هغه سره یو مسؤلیت ورکول ضروری دی. د هر یو مقام سره د یو مسؤلیت سپارل حتمی دي. چې کله الله جل جلاله په دې آیات کې فرمایي او موږ مسلمانانو ته فرمایي چې موږ خیره امه یو، تر ټولو ښه امتیان یو، نو موږ هیڅ مسؤلیت لا هم نه لرو. په دغه آیات کې الله تعالی جل جلاله د مسؤلیت هم راته وایي. الله تعالی فرمایي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. نو کله چې موږ خلک وسمې لارې ته رابولو او د بدې لار څخه راګرځو، که چیرې موږ خلک وسمې لارې ته رابولو او د بدو کارو څخه راګرځو، نو زموږ دپاره ضروري ده چې موږ په قرآن پوه سو بیا تلاوت. که چیرې موږ په قرآن پوهېږو نه او تلاوت کوو، نو خلک به سمې لار ته څنګه رابلو او د بد کاره به څنګه راګرځو؟ او که چیرې موږ په قرآن شریف پوهېږو نه تلاوت ووایو او خلک سمې لارې ته نه راوبولو او د بدو کارو سره راونه ګرځو، نو موږ د خیره امه خلکو لیاقت نه لرو او نه هم د مسلمان نوم را سره شای. دا توري قرآن د عربي توري قرا یا اقرا سره غلي دي چې معنا ده ووایه. راسي چې موږ نن دا فکر وکړو چې ولې مسلمانان په قرآن شریف پوهېږي نه تلاوت یې. راسي په دې پوه سو چې موږ مسلمانان ولې بهانې کوو چې په قرآن شریف ځان پوه کړو او تلاوت یې کړو. تر ټولو لومړی چې کومه بهانه ده هغه ده چې موږ په عربي ژبه نه پوهېږو. دا حقیقت دی چې په ټوله نړۍ کې تر 100 سلنه زیات مسلمانان سته. په ټوله دنیا کې تر 1,250 میلیونه زیات مسلمانان سته. لیکن شاوخوا یوازې 15% مسلمانان عرب دي چې مورنۍ ژبه یې عربي ده. او د عربو مسلمانانو پرته یو څه مسلمانان هم په عربي ژبه پوهېږي. د دې معنا دا ده چې تر 80 سلنه اضافه مسلمانان په عربي ژبه نه پوهېږي. چې کله هم یو کوچنی دې نړۍ ته راسي، د مور د نس څخه د باندې راوځي، د مور د نس دې نړۍ ته راسي، هغه په یوه ژبه هم نه پوهېږي. هغه د ټولو تر مخه خپله مورنۍ ژبه د خپلې مور ژبه زده کوي، تر څو چې هغه د کورنۍ د غړو سره خبرې اترې وکړي، تر څو چې هغه د کوڅې د خلکو سره خبرې وکړي. بیا چې کله هغه زده کړې کوي په ښوونځي کې، په مکتب کې، په کومه ژبه چې هغه زده کړي بیا هغه ژبه زده کوي. هر انسان لږ تر لږه په 2 یا 3 ژبو پوهېږي. ځینې انسانان په 4، ځینې انسانان په 5 ژبو پوهېږي، ځینې ډېر پوهان یې په بیخي ډېرو ژبو خبرې کولی شي او په پوهېږي. لیکن عام انسان په 2 یا 3 ژبو پوهېږي او سر یې په خلاصېږي. نو آیا موږ ته دا نه ده پکار چې هغه ژبه زده کړو چې په کومه ژبه کې الله جل جلاله خپل آخري پیغام د انسانانو دپاره رالیږلی دی؟ آیا موږ ته دا نه ده پکار چې موږ په عربي ژبه ځان پوه کړو؟ او عمر هیڅ وخت هم د یو ښه کار دپاره ممانعت نه کوي. زه به تاسو ته یو مثال وړاندې کوم د ډاکټر معرض بوکیل. ډاکټر معرض بوکیل یو عیسائی وو. هغه ته د فرنچ اکاډمۍ جایزه ورکول شوې وه د درملو په برخه کې، او هغه ټاکل شوی وو چې د فرعون جسد چې خلکو ژغورلی وو په 19مه پیړۍ کې، هغه د مصر په میوزیم کې ایښی وو. نو ډاکټر معرض بوکیل یې وټاکی پر دې جسد باندې د څېړنې کولو دپاره. او معرض بوکیل چې خپله یو عیسائی وو، هغه پوهېدی چې په انجیل شریف کې لیکلي دي
چې فرعون چې کله د موسی علی السلام په شا پسې و هغه فرعون په دریاب کې غرق شوی دی په دې د خبرو لکن چې کله ډاکټر موريس بوکیل د عربي هیوادونو په دوره بوختو هلته یو عرب ورته ویلی و چې دا څه نوې خبره نه ده چې تا د فرعون جسد دلته پیدا کی ولې چې الله جل جلاله فرمای په سورۃ یونس کې 10 نمبر سورۃ په 2 آیات کې الله جل جلاله فرمای چې زب د فرعون جسد په خپل ساتنه سره وساتم ترڅو د نورو انسانانو د پاره هغه د عبرت نشانه سي نو ډاکټر موريس بوکیل حیران سو چې دا کتاب چې 1400 کال زوړ دی په دې کې څنګه دا راغلي دي چې د فرعون جسد به په شه حفاظت سره ساتل کیږي نو په همدې خاطر ډاکټر موريس بوکیل د قران عظیم شان ترجمه ولوستل او د ترجمه لوستلو وروسته دومره متاثر سو چې په قران د لاشه په هدلو د پاره یې د خپل عمر په 50 کلنۍ کې عربي ژبه زده کړه او قران عظیم شان مطالعه کړي د هغه وروسته نو یو کتاب ولیکي انجیل قران او ساينس او دا کتاب بيخي مشهور هم دی او په ډیر ژبو کې ژباړه هم شوی ده ما تاسو ته یو مثال درکړم ستاسو د پوهاوي د پاره چې یو غیر مسلمان یو عیسائی یو کرسچن د 50 کال په عمر کې په قران شریف د لاشه په هدو د پاره د خپل عمر په 50 کلنۍ کې عربي ژبه زده کوي زه په دې پوهیږم چې موږ ټوله د ډاکټر موريس بوکیل پر رقم ورتیا به ونه لرو لکن که موږ چیرې په عربي ژبه نه پوهیږو نو لږ تر لږه د قران عظیم شان ترجمه خو لوستلی سو مولانا عبدالمجید دریا آبادی صاحب وایي چې په ټوله دنیا کې تر ټولو مشکل کتاب چې هغه بل ژبې ته ژباړل کیږي هغه دی قران مجید په ټوله نړۍ کې تر ټولو مشکل کتاب دی چې بل ژبې ته ژباړي څوک دا ځکه چې د قران مجید ژبه د الله جل جلاله د طرفه څخه ده او یو ډیره ښه ژبه ده یو معجزه ده د قران مجید یو آیات هم یو هوښیار سړی او یو ذهین سړی هم اغیزمن کولای شي او هغه آیات یو عام سړی هم اغیزمن کولای شي دغه شی ګڼه د قران عظیم شان او د ډیرو عربي تورو تر 500 زیاتې معناګانې کېدای شي د قران شریف د یو آیات کېدای شي څو معناوي وي په همدې خاطر د الله جل جلاله د اخرنۍ کتاب تر ټولو مشکل کتاب دی تر ټولو ستونزمن کتاب دی په ژباړه کولو کې لکن د دې سره الحمدلله ثم الحمدلله ډیر علماو ډیر مفسرینو د قران مجید ژباړه په نړۍ کې په ډیرو ژبو کې کړه ده چې څومره مشهوره ژبې دي چې تر ټولو مشهوري او زیاتې ویونکي ژبې دي په نړۍ کې په هغه ټولو کې الحمدلله ثم الحمدلله د قران مجید ژباړه شوې ده که چیرې موږ په عربي ژبه نه پوهیږو نو پر موږ فرض ده چې لږ تر لږه موږ د قران مجید ژباړه ولولو په هغه ژبه کې باید ولولو پر کومه ژبه چې موږ برلاسی یو که چیرې تاسو په اردو ژبه پوهیږئ نو د قران مجید ژباړه په اردو کې ولولئ که تاسو په پښتو ژبه پوهیږئ نو په پښتو یې ولولئ که تاسو په انګریزي ژبه پوهیږئ نو په انګریزي کې ولولئ که تاسو په دری ژبه پوهیږئ نو په دری یې ولولئ لکن لږ تر لږه د قران مجید ژباړه حتما ولولئ موږ مسلمانان اکثره بهانې جوړو چې موږ ډیر مصروف یو موږ ډیر بوخت یو موږ مصروف یو په خپل کاروبار موږ مصروف یو په زده کړو کې په ښوونځي کې په لیسه کې په پوهنتون کې موږ مصروف یو ولې چې کار ته ځو زموږ سره
د قرآن مجید د ژباړې د لوستلو وخت نشته. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا څونه وخت چې موږ په ښوونځي کې تېروو یا په لیسه کې یا په پوهنتون کې موږ په سلهاوو کتابونه لولو او ډېر کتابونه په یادوو. په ازموینو کې تر کښېنستلو د مخه موږ ډېر کتابونه په یاد زده کوو. قرآن مجید تلاوت کی نو د هغه ژباړه په څو ورځو کې تاسو لوستلی سي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي حدیث شریف دی چې هر څوک چې تر 3 ورځې په کم وخت کې قرآن مجید تلاوت کی هغه په قرآن کریم نه پوهیږي او تلاوت یې. نو که چیرې تاسو په احتیاط سره تلاوت کوئ ان شاء الله لږ تر لږه په 2 ورځو کې د قرآن مجید ژباړه لوستلی سي. که چیرې تاسو هر ورځ یو جز یوه سپاره ووایاست نو په یوه میاشت کې به تاسو قرآن مجید ختم کړئ. او هغه شهادتنامې چې تاسو په لاس راوړئ په مکاتبو کې په لیسو کې په پوهنتونونو کې دا سند تاسو ته په دې دنیا کې هم ګټه در رسولی سي هم یې نسي در رسولی. ولې چې موږ پوهیږو ډېری اسناد لرونکي کسان بیکاره ګرځي هیڅ کار نه لري. لیکن الله جل جلاله موږ ته وعده راکړې ده وایي که چیرې تاسو په قرآن عظیم شان پوه سئ بیا تلاوت کړئ. که چیرې تاسو په قرآن شریف پوه سئ بیا تلاوت کړئ. د بیلګې په ډول ستاسو ډېر نږدې ملګري د فرانسې څخه راځي او ستاسو سره په کشمیر کې د دې کشمیر ولیدنې ته راځي. ولې چې هغه دا اورېدلی دي چې کشمیر پر دې مځکه لکه جنت غوندې داسې ځای دی. هغه جنت چې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړی دی هغه خو ډېر ښه دی. که په دې دنیا کې تاسو د جنت لیدل غواړئ نو د کشمیر سیل وکړئ، کشمیر ووینئ. نو ستاسو یو نږدې ملګري د فرانسې څخه راځي او د کشمیر د سیل څخه وروسته انناک اسلام آباد ته راځي او ستاسو سره دلته یو ځای یوه هفته وخت تېروي. ستاسو په کور کې اوسیږي، ستاسو ډېر نږدې ملګري دي، یوه هفته پوره در سره تېروي، ټوله کشمیر ویني او بیا بیرته در څخه ځي. د هغه ملګري مو فرانسوي ژبه ډېره ښه زده ده، په اردو ژبه هغه څه ناڅه خو پوهېږي، مګر هغه چې ډېر برلاسې دی هغه د فرانسوي ژبه. هغه چې کله خپل وکور ته رسیږي نو د فرانسې څخه تاسو ته یو خط رالیږي، مګر هغه خط په فرانسوي ژبه لیکلی دی. تاسو چې کله خط خلاصوئ نو په شی نه پوهېږئ. نو تاسو څه کوئ؟ تاسو ته چې کله ستاسو نږدې دوست په فرانسوي ژبه خط لیکي او تاسو هغه لیک نسئ لوستلی، ستاسو په هغه باندې سر نه خلاصېږي، نو تاسو به څه وکړئ؟ تاسو به په یو چا باندې هغه لیک وژباړئ، تاسو پسې ګرځئ. هغه څوک چې په فرانسوي ژبه سر خلاصېږي تاسو هغه راولئ تر څو تاسو ته لیک وژباړي. ولې چې تاسو په دې ځان پوهېدل غواړئ چې ستاسو نږدې ملګري و تاسو ته په خط کې څه شي لیکلي دي. تاسو په هر حالت کې چې هغه لیک ژباړئ او ځان ته دا معلوموئ چې ستاسو نږدې دوست څه درته لیکلي دي. آیا دا ستاسو مسؤلیت نه دی چې تاسو په دې ځان پوه کړئ چې ستاسو خالق ستاسو رب الله جل جلاله په خپل اخرني پیغام کې قرآن مجید کې څه درته لیکلي دي ستاسو لپاره؟ تاسو چې کله د خپل ملګري د لیک د ژباړلو لپاره هڅه کوئ نو دا ستاسو مسؤلیت نه دی چې تاسو په دې پوه سئ چې ستاسو خالق ستاسو رب الله جل جلاله ستاسو لپاره څه پیغام لیکلی دی؟ موږ ته د قرآن عظیم شان د ژباړې کولو اړتیا نشته. الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن عظیم شان ژباړه سوې ده. تاسو یوازې په هدیه سره د بازار څخه راخیستلی سئ. او چې څومره هم مهمې ژبې ستا په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې الحمدلله په هغو ژبو کې د قرآن مجید ژباړه سوې ده. موږ ته پکار ده د قرآن عظیم شان ترجمه ولولو، هغه هم په هغه ژبه کې په کومه ژبه چې زموږ سر خلاصېږي. او اکثره موږ مسلمانان دا فکر کوو چې دا قرآن یوازې د مسلمانانو دپاره دی او دا قرآن مجید و غیر مسلمانانو ته باید څوک ور نه کړي.
دا زموږ غلط فکر دی، زموږ وهم دی. ولې چې الله سبحانه وتعالی فرمای په قرآن شریف کې په سورت ابراهیم کې سورت نمبر 14 آیات نمبر 1 الف لام را دا کتاب نازل شوی دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ترڅو هغه وټوله انسانیت ته د تاریکی څخه د رڼا لار وروشي. په قرآن مجید کې دا نه دی لیکلي چې قرآن مجید یوازې د مسلمانانو او یا عربو د پاره دی. الله تعالی فرمایي چې دا قرآن چې کله پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل سو دا په دې خاطر چې انسانیت د تاریکی څخه ورڼا ته راولي. الله تعالی فرمایي په سورت ابراهیم کې سورت نمبر 14 آیات نمبر 250 آیات نمبر 52 کې چې دا قرآن مجید د ټوله انسانیت لپاره یو پیغام دی او د هغو لپاره چې پوهیږي او هغوی ته ووایه چې الله سبحانه وتعالی یو دی او هوښیاران خلک د الله جل جلاله په کلام پوهیږي. الله تعالی فرمایي په سورت بقره کې سورت نمبر 2 آیات نمبر 115 کې الله تعالی فرمایي روژه هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن شریف نازل شوی وو او دا د ټوله انسانیت لپاره د هدایت کتاب دی ترڅو خلک په دې پوه سي چې غلط څه دي او صحیح څه دي. په قرآن کې راغلي دي چې قرآن یوازې د مسلمانانو یا عربو لپاره نه دی، د ټوله انسانیت لپاره هدایت دی. الله تعالی فرمایي په سورت الزمر کې سورت نمبر 19 سورت نمبر 3 آیات نمبر 41 چې نازل شوی دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا کتاب ترڅو هغه هدایت وکي و انسانانو ته. په قرآن کې دا نه دی راغلی چې یوازې مسلمانانو ته یا عربو ته هدایت وکي بلکې و ټوله انسانیت ته هدایت وکي. او زموږ آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د عربو یا یوازې د مسلمانانو لپاره نه دی رالیږل شوی. الله تعالی فرمایي په سورت انبیاء کې سورت نمبر 21 په آیات نمبر 102 کې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین موږ ته نه لیږلی مګر یوازې یو رحمت د ټوله عالم دپاره د ټولې دنیا دپاره. الله تعالی فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا چې موږ ته لیږلی یو پیغمبر د ټوله انسانیت دپاره ترڅو ته خلک د شوالي و طرف ته راوبلې او د بدو لار څخه راوګرځي. لیکن اکثره خلک اوس هم نه پوهیږي. موږ د قرآن مجید د دې آیاتونو څخه په دې پوهیږو چې قرآن مجید او محمد صلی الله علیه وسلم د ټوله عالم دپاره رالیږل شوي دي، د مسلمانانو دپاره هم او د غیر مسلمانانو دپاره هم. خو دا موږ مسلمانان چې یو خو په قرآن پوهیږو نه او تلاوت کوو او بل دومره حفاظت یې کوو چې و نورو خلکو ته هم د تلاوت لپاره نه ورکو. خلک وایي چې قرآن مجید ته هغه خلک چې نجس دي هغه لاس نسي وړلی او د قرآن مجید یو آیات مثال کوي. د قرآن مجید یو آیات مثال راوړي سورت واقعه سورت نمبر 55 سورت نمبر 55 د آیات نمبر 2 پورې چې پکې راغلي دي چې دا هغه قرآن دی چې الله سبحانه وتعالی نازل کړی دی او و دې ته به هیڅوک هم لاس نه وروړي یوازې هغه چې متحرین دي. خلک دا فکر کوي چې د دې آیات څخه داسې معلومیږي چې هیڅوک هم قرآن ته لاس نشي وروړای بې له هغو چې اودس ولري او هغه چې پاک وي. که چیرې د دې آیات همدغسې معنا وای چې قرآن شریف ته لاس دغه قرآن شریف ته چې چاپ شوی دی و دې ته هیڅوک لاس نشي وروړلی یوازې چې پاک دي چې اودس ولري نو هر سړی هر یو غیر مسلمان به په بازار کې په 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ دا قرآن اعظم شان رانیسي او لاس به وروړي. د قرآن دا آیات به غلط تعبیر کړي. دا قرآن اعظم شان چې وایي دا چاپ شوی نه دی، دغه قرآن شریف نه دی، هغه دی هغه قرآن مجید چې په لوح محفوظ کې دی
چې ذکر یې په سورت بروج کې دی، سورت نمبر 15 په آیات نمبر 22 کې لوح محفوظ. که تاسو وګورئ د دې آیات چې نزول قرآن ولې نازل سو، ځینو خلکو ویله، اکثره خلکو کافرانو او مشرکانو ویله چې محمد صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله دا وحی د شیطان د طرفه څخه راتلی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دې لوح محفوظ ته نږدې هیڅوک هم نشي راتلی، یوازې هغه چې مطهرین دي. د مطهرین معنا ده هغه چې هیڅ ګناه نه کړي، هغه بیخي پاک دي، یوازې په جسم سره نه، د هر طرفه څخه. د دې معنا ده لکه فرشته. او که تاسو وګورئ په ځینو تفاسیرو کې چې په هغه کې دا ذکر راغلی دی چې دا ذکر دی د هغه قرآن چې په اوم اسمان په لوح محفوظ کې پروت دی، او هغه ته هیڅوک هم لاس نه وړای، خو یوازې بې له ملایکو. نو شیطان خو بیخي نږدې لا نه ورتلی. د دې معنا دا نه ده چې هیڅ یو انسان چې پاک نه هغه لاس نه وړای. دا رښتیا ده چې پاک او پاوداسه اوسېدل ښه خبره ده، مګر په دې آیات سره دا نشي ثابتېدلی چې فرض دي. او ځینې خلک وایي چې موږ یوازې د قرآن شریف ترجمه ورکو، عربي متن قرآن شریف په عربي ژبه نه ورسره ورکو. که چیرې یو څوک یوازې ترجمه ورکوي نو زه هیڅ مشکل نه لرم، خو زه خپله شخصا چې کله زه ورکوم و یو غیر مسلمان ته قرآن د ترجمې سره عربي متن عربي قرآن هم ورکوم. ولې چې که په ترجمه کې مازې غلطي هم وي، او ترجمه خو انسانان کوي، غلطي خو به خامخا کوي، که چیرې په ترجمه کې کومه غلطي وي نو هغه د الله سبحانه وتعالی د طرفه څخه نه ده، بلکې د انسانانو د طرفه څخه ده. په دې خاطر زه خپله د ترجمې سره عربي قرآن هم ورکوم. دا په دې خاطر د بیلګې په ډول اکثره کې تاسو تلاوت کې د سورۃ لقمان آخري آیات، سورۃ لقمان سورت نمبر 11 آیات نمبر 14 چې په هغه کې الله تعالی ذکري چې د الله څخه بغیر بل هیڅوک نه دی خبر چې د مور په نس کې کم کوچنی دی هغه به څنګه وي. که تاسو چیرې ترجمه ولولئ، اکثره په ترجمو کې داسې لیکلي چې هیڅوک هم نه پوهیږي دا د مور په نس کې چې کم جنس دی هغه هلک دی کنجلي ده، هیڅوک نه پوهیږي، یوازې خدای پاک په پوهیږي. او که چیرې یو غیر مسلمان دا وګوري چې په قرآن عظیم شان کې داسې راغلي دي چې د الله څخه بغیر هیڅوک هم نه پوهیږي چې د مور په نس کې نجلۍ ده که هلک دی، او که هغه یو لږ نوکي هم په ساينس باندې پوهیږي، نو هغه به دا وایي چې دا خو غلط دی، ولې چې ساينس نن سبا ترقي کړې ده. د الټراساوند او تلویزیوني معایناتو په ذریعه په اسانۍ سره موږ په دې خبرېدای سو چې د مور په نس کې دننه هلک دی که نجلۍ ده. که چیرې تاسو عربي ولولئ نو په هغه کې دننه د جنس توري سته نه، په هغه کې یوازې دا راغلي دي هیڅوک نه پوهیږي، یوازې هیڅوک نه پوهیږي چې د مور په نس کې به کوچنی څنګه وي، خو بې له الله تعالی. نو د دې معنا دا سوه چې هغه د مور د نس څخه راوتو وروسته ښه به وي که به بد وي، د ټولنې دپاره به ګټمن سړی که به تاواني، هغه به په آخرت کې و جنت ته ولاړ سي که به دوژخ ته ولاړ سي، هیڅوک هم نه پوهیږي. که ټوله ډاکټران او ټوله مشینان هم سره رایوځای کړي نو هیڅوک به دا درته ونه ویلی سي چې د مور په نس کې هغه کوچنی به جنت ته ولاړ سي او که دوژخ ته. نو په دې کې غلطي د ترجمه کوونکي ده. نو په دې خاطر زه شخصا خپله دا غواړم چې کله هم ترجمه ورکوي و یو غیر مسلمان ته نو د عربي سره یو ځای ورکړي، نو بیا موږ ویلی سو چې په عربي قرآن کې دا غلطي نشته، دا چې چا ترجمه کړی دی د هغه غلطي ده. او هغه خلک چې دا وایي چې تاسې عربي قرآن و غیر مسلمانانو ته ورکړي او تاسو ته به خدای سزا درکړي، نو زه دا وایم هیڅ خبره نه ده. که چیرې الله پاک ما د دې ذمهواره کوي چې ولې مې عربي قرآن و غیر مسلمان ته ورکړي، نو زه به زموږ د آخري نبي محمد صلی الله علیه وسلم سره ورسره یم. ولې چې د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت څخه موږ ته دا رامعلومیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم و غیر مسلمان بادشاهانو ته خطونه ورولېږل و صحابو ته یې ویلي وه چې خط ولیکئ، او په هغه خطونو کې د قرآن آیاتونه هم ورلېږلي وه. و ډیرو بادشاهانو ته ورولېږل، د یمن بادشاه ته، د مصرو بادشاه ته، و نورو بادشاهانو ته، و ډیرو بادشاهانو ته ورولېږل چې تاسو اسلام قبول کړئ. او په دغو خطونو کې دننه د صحابهو په توسط د قرآن آیاتونه هم ولیکل، او
ډیرو بادشاهانو الحمدلله اسلام قبول کړی. ډیرو بادشاهانو بیا خطونه څیرې کړه او پسې پر وبختل. د هغسې یو خط موجود دی د کوپتا په موزیم کې چې په هغه کې دننه د الله رسول د سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 4 شپېته یې پکښې لیکلی دی چې په هغه کې ذکر دی قل یا ایها الکتاب اوس و اهل کتاب ته تعالوا الى کلمة سواء بین و بینکم راسئ د هغې خبرې پر طرف چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده. د ټولو تر مخه خبره ده الله نعبد الا الله چې الله جل جلاله یو دی ولا نشرک به شیئا د الله سره څوک مشرکوي ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله موږ او تاسو موږ ټول به د الله څخه بغیر د بل چا څخه رب نه جوړو. تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون که چیرې هغه بیا هم ونه مني نو تاسو دا شهادت ورکړئ چې موږ مسلمانان یو. دا د قرآن عظیم شان آل عمران سورت 3 سورت 44 آیات موږ ته دا طریقه راشي چې په څه ډول موږ د غیر مسلمانانو سره خپل اړیکه ټینګه کړو او خبرې ورسره وکړو په څه رقم اسلام ته دعوت کړو. که چیرې الله پاک ما د دې ذمه واره کوي نو زه به د محمد صلی الله علیه وسلم سره ورسره یم. او زه ستاسو څخه یو پوښتنه کوم. نن په دنیا کې لږ تر لږه 1.5 کروڑه عرب دي چې عیسایان دي. عیسایان هم داسې چې سخت عیسایان دي. 1.5 کروڑ 150 لکه شاوخوا عرب دي چې عیسایان دي کریسچن دي د پیدایښت عیسایان دي د کلونو څخه عیسایان دي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې دې عربو عیسایانو ته تاسو کومه ترجمه ورکوئ؟ د قرآن مجید کومه ترجمه ورکوئ؟ عربي ژبه خو د هغو مورنۍ ژبه ده نو تاسو به د قرآن مجید بیا په عربي کې ترجمه کوئ. تاسو به اصلي نسخه ورکوئ د قرآن مجید اصلي نسخه ورکوئ په عربي کې. په همدې خاطر زه وایم چې دا زموږ وظیفه ده چې موږ قرآن عظیم شان تلاوت کو ځان په پوه کو عمل په وکړو او تر نورو خلکو هم دا قرآني پیغام ورسو. اکثر او ډیر مسلمانان وایي چې دا قرآن مجید یوازې عالمان خلق صرف عالمان خلق علما په قرآن شریف باید پوسی او تلاوت یې کوي. دا قرآن مجید داسې سخت کتاب دی داسې مشکل کتاب دی چې یوازې عالمان خلق په پوهیږي. د عامو خلکو په دې سر نه خلاصیږي. ډیری مسلمانان دا وایي چې په قرآن مجید د پوهېدلو کار یوازې د عالمانو دی یوازې د علماو دی. عام خلک نس په پوهېدلی. ما خپل وینا د قرآن عظیم شان په آیات سره پیل کړه چې لږ تر لږه په یو سورت کې الله سبحانه وتعالی 4 واره راوړي دي. الله تعالی فرمایي په سورت قمر کې سورت نمبر 450 په آیات نمبر 19 کې الله تعالی فرمایي په آیات نمبر 19 کې په آیات نمبر 22 کې په آیات نمبر 22 کې او په آیات نمبر 40 کې ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. موږ دا قرآن اسانه کړی دی ترڅو تاسو ځان په پوه کړئ او ترڅو تاسو په یاد کړئ. ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. موږ دا قرآن مجید چې تاسو په پوسی درته اسانه کړی دی. اوس نو په تاسو کې کم سړی دا آیاتونه نه مني چې کله الله سبحانه وتعالی په څو آیاتونو کې فرمایي چې موږ دا قرآن تاسو ته اسانه کړی دی نو تاسو د الله تعالی خبره منئ او که د هغه مسلمان چې وایي قرآن یوازې د علماو دپاره دی. او الله سبحانه وتعالی په نور آیاتونو کې فرمایي په سورت بقره کې هم لعلکم تعقلون. بیا هم نه پوهیږئ. الله تعالی غواړي چې تاسو په قرآن اول پوسی بیا تلاوت کړئ. لیکن الله سبحانه وتعالی د دې سره دا هم فرمایي په سورت نحل کې سورت نمبر 14 په آیات نمبر 43 کې او په سورت انبیاء کې سورت نمبر 21 په آیات نمبر 9 کې الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کچیر تاسو په یو شی باندې نه پوهیږئ نو د هغو څه پوښتنه وکړئ چې هغوی علم لري. کچیر تاسو د قرآن مجید ترجمه وایاست او په یو څو آیاتونو
په یو څو آیاتونو ستاسو سر نه خلاصيږي نو الله تعالی فرمایي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کچیر تاسو نه پوهیږئ نو د هغو څخه پوښتنه وکړئ چې علم لري کچیر تاسو د قران مجید آیاتونه لولي چې په هغه کې د ساينس ذکر وي نو تاسو به د چا څه پوښتنه کوئ که تاسو د قران آیاتونه لولي او په هغه کې ذکر وي د ساينس په باره کې تاسو د چا څه پوښتئ د سلمان څه پوښتئ د موچي څه پوښتئ تاسو به پوښتئ د ساينس پوه څه ولې چې ساينس پوه د ساينس په برخه کې عالم دی کچیر قران مجید د یوې ناروغي په باره کې ذکر کوي نو بیا د چا څه پوښتئ تاسو به د ډاکټر څه پوښتئ ولې چې ډاکټر د درملو په برخه کې د ناروغیو په برخه کې ماهر دی که تاسو په هدل غواړي چې نزول قرآن یا دا آیات کله نازل سو نو تاسو به پوښتئ د هغه عالم څه چې په دارالعلوم کې یا 14 کاله پرله پسې زده کړې نو په قرآن شریف کې دا ذکر راغلی دی چې د هغو څه پوښتنه وکړي چې په هغه برخه کې عالم دی کچیر تاسو قرآن شریف تلاوت وی او په یو برخه نه پوهیږئ نو د هغه څه وپوښتئ چې د هغه سره په هغه باره کې علم وي زه تاسو ته مثال وړاندې کوم یو 10 کاله تر مخه یو څو عربان و چې په قرآن کې چې څومره آیاتونه دي چې د امبلورجي په باره کې بیان کړي د امبلورجي معنا ده د مور په نس کې چې د ننه کوچنی څنګه وده کوي هغه ته وایي امبلورجي نو دا څومره آیاتونه چې په هغه کې دا بیان شوی دي چې د مور په نس کې کوچنی څنګه وده کوي چې هغه ته وایي امبلورجي او هغه ترجمه واخیستل او یو ډول پروفیسور کیت مور ته او په هغه وخت کې کیت مور د ټوله دنیا تر ټولو ښه امبلورجیست و هغه مشرو د انټومي د ادارې د ټورنټو په پوهنتون کې هغه د کاناډا و هغه غیر مسلمانو عیسائی وو نو الله تعالی فرمایي چې د هغه څخه پوښتنه وکړي چې په پوهیږي که مسلمانې که غیر مسلمانې نو هغو عربو د قرآن د آیاتونه واخیستل چې په هغه کې بیان راځي چې څنګه د مور په نس کې یو کوچنی وده کوي نو چې کله هغه ترجمه لولي د اکثرو آیاتونو پروفیسور کیت مور دا وایي چې اکثره دا څومره آیاتونه چې هم په قرآن مجید کې سته هغه د عصري امبرولوژي سره کتاب چې په څه ډول سره دا ماشين باید استعمال سي چې کم شي موږ د ځان د پاره رانیسو موږ یو وی سی آر رانیسو او کوم کمپیوټر رانیسو د هغه سره راځي د لارښوونې یو کتاب چې په څه ډول سره هغه ماشين باید وکاروو د مثال په ډول که تاسو وی سی آر رانیسئ نو په هغه کتاب کې لیکلي چې د ویډیو کیسټ د لیدلو لپاره کیسټ ور واچوئ او د پلی سویچ وروئ د بندولو لپاره د سټاپ سویچ وروئ د مخ ته ګرځولو لپاره اف اف سویچ وروئ بشپړ یوه لارښوونه د کتاب په شکل پکې کې که چیرې تاسو ماته اجازه راکوئ چې انسان ته ماشین وایم نو موږ به دا سره منو چې تر ټولو سخت تر ټولو مشکل ماشین انسان دی تر ټولو پیچلی ماشین انسان دی نو آیا د دې ماشین لپاره د لارښوونې د هیڅ کتاب ضرورت نشته د هیڅ کتابچې ضرورت نشته د دې ماشین د کتاب نوم دی د الله آخري کلام قرآن مجید په دې قرآن مجید کې راغلی دی چې په څه ډول سره دا ماشین وساتل سي په څه ډول سره دا ماشین وچلول سي د دې ماشین لپاره کمی ګټ شته د هر ماشین سره یو کتاب راځي د دې ماشین د دې انسان کتاب دی د الله آخري کلام قرآن او چې کله هم تاسو یو ماشین رانیسئ که چیرې تاسو جاپانی ماشین رانیسئ او په جاپانی ژبه کتاب لوستلی هم نسئ نو څه کوئ نو تاسو وایاست و دکاندار ته چې ماته پښتو کتاب راکړه پښتو کتاب یې راکړه چې موږ په پوه سو دا صحیح ده چې زه جاپانی ماشین کاروم خو لکن زه د پښتو کتاب ورسره غواړم ولې چې زه په جاپانی ژبه نه پوهیږم نو که چیرې تاسو په عربي قرآن نه پوهیږئ نو لږ تر لږه د دې قرآن مجید ترجمه ولولئ ځان په پوه کړئ او دا ماشین په ښه ډول سره وکاروئ زه به تاسو ته یو مثال وړاندې کوم یوه ټوکه یوه لطیفه ده چې کله دا موټر و هندوستان ته په لومړي ځل راغلی نو د خلکو د موټر چلول بیخي نه وزده نو شرکت به څه کوله د موټر سره به یو موټروان هم ورکوي چې موټر څوک نس چلوي نو څه کی چې رانیسي نو هغه کمپنی به د موټر سره یو موټروان هم ورکوي
نو یو د حیدرآباد یو خان ډېر شتمنو شوقي سو یو موټر یې رانیوی نو د موټر سره هغه کمپنۍ یو موټروان هم ورکړي نو یو سهار خان صاحب د خوبه راکښېنستی موټروان ته یې ورغږ کړه ول موټروانه موټر سره تیار که زه خپله مېرمنه و بازار ته د سودا دپاره بیایم نو موټروان یې ورته وایي خان صاحبه موټر خراب شوی دی خان صاحب ته درد ورځي او موټروان ته وایي چې موټر به دستي جوړه زه خپله مېرمنه نن و بازار ته سودا ته بیایم نو موټروان و خان صاحب ته وایي چې د موټر د ښه سم جوړولو دپاره زه اړتیا لرم و 10 کیلو غوړیو ته اصیل غوړي 20 کیلو شاتو ته 10 لیټره شیدو ته او 40 کیلو وریجو ته هغه هم سیلا وریجې نو خان صاحب 10 کیلو سم غوړي ورکړي 20 کیلو شات ورکړي 10 لیټره شیدې ورکړي او 40 کیلو وریجې ورکړي د سیلا وریجې هغه موټروان ټوله شیان ځینې اخلي او خپلې مېرمنې ته ورکړي او په 15 دقیقې کې موټر یو وار بیا ښه سم دم سو زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په ننني تاریخ کې که چیرې ستاسو موټروان درته ووایي چې د موټر د جوړولو دپاره اړتیا ده و 10 کیلو غوړیو ته 20 کیلو شاتو ته 10 لیټره شیدو ته او 40 کیلو سیلا وریجو ته نو تاسو به څه وکړئ څه به کوئ نه ورکوئ څه به کوئ پوهې یاستې ځینې وایي نه ورکو ځینې وایي د لته سره پسې اخلو هم ولې که څه هم موږ د موټر په جوړولو نه پوهېږو لیکن لږ تر لږه په دې خو پوهېږو چې موټر په شیدو نه چلیږي په وریجو نه چلیږي په شاتو نه چلیږي دا صحیح دی موږ مستریان نه یو مګر لږ تر لږه په موټر خو دونه پوهېږو چې هغه په شیدو نه چلیږي په شاتو نه چلیږي په وریجو نه چلیږي په غوړیو نه چلیږي په دغه طریقه سره که هر مسلمان په قرآن ځان پوه کړي بیا تلاوت کړي دا صحیح د موږ عالمان نه یو نو هیڅ یو مولانا هیڅ یو عالم به تاسو خطا نه باسي د نن په زمانه کې که تاسو وګورئ نو مسلمان پر ډلو ویشل شوی دی هغه عالم دا وای دغه عالم دغه وای هغه عالم بیا هغه وای دا مولانا دا وای که چیرې هر مسلمان په قرآن شریف پوسی او تلاوت وکړي نو هیڅ یو مولانا تاسو خطا ایستلی نشي هیڅ یو مولانا تاسو ګمراه کولی نشي دا نن چې د مسلمانانو کم حالت دی په هر ځای کې مسلمانان وهل کیږي دا ځکه چې موږ په قرآن شریف پوهېږو نه تلاوت ووایه که چیرې موږ په قرآن پوه سو بیا تلاوت کو او سره یو موټی سو نو ان شاء الله زموږ د مسلمانانو په منځ کې به هیڅ ډله هم نه الله تعالی فرمایي په سورۃ آل عمران کې په آیات نمبر 103 کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د الله د دین رسی شټنګ ونیسي او په خپل منځو کې ډلې ما جوړوي د الله رسی چی شي ده قرآن مجید د الله رسی د قرآن مجید او د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث که موږ د قرآن او صحیح احادیث رسی شټنګ کو او په خپل منځ کې ډلې نه کو جوړي نو ان شاء الله موږ به یو بیا په نړۍ کې سر بلند سو ان شاء الله او ډیر خلک ستا چې دا هم وایي چې د قرآن مجید په عربي لوستلو هیڅ ضرورت نشته یوازې ترجمه ووایه کفایت کوي دا بیا پر دې بله خوا روان دي یوه ډله مسلمانان پر دې خوا روان دي چې په قرآن شریف په ځان مه پوهوه خو بل طرف ته چې بیا ډېر پیشني مسلمانان دي هغه بیا وایي په عربي کې لوستل څه فایده لري الله تعالی فرمایي په سورة نساء کې سورت نمبر 4 آیات نمبر 101 کې لا تعلوا فی دینکم تاسو په دین کې افراط مه کوئ یعنی د چوکاټ سم اوسئ په چوکاټ کې اوسئ په دین کې مبالغه مه کوئ د عربي د لوستلو هم ډېرې فایدې دي الله جل جلاله فرمایي په سورت عنکبوت کې سورت نمبر 90 آیات نمبر 45 الله تعالی فرمایي اتل ما اوحي الیک من الکتاب تاسو وایاست هغه آیاتونه چې الله تعالی نازل کړي دي په دې کتاب کې یعنی په عربي کې لوستل هم تاسو ته فایدې درسي د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث ترمذی کې حدیث نمبر 103 چې د الله رسول فرمایي چې هر څوک چې یو حروف
د قرآن شریف وای هغه ته 10 ثواب ورکول کیږي الله یو حروف نه دي الف یو حرف دي لام بل حرف دي ه بل حرف دي که تاسو الله وایاست نو تاسو ته به لس ثوابونه درکړي سي په عربي د قرآن تلاوت هم ثواب لري دا لس ثوابونه موږ هر ورځ څونه غلطي کوو څونه ګناوي کوو آیا دا لس ثوابونه چې موږ جنت ته بوزي دا لس ثوابونه کفایت کوي موږ نور ثوابونو ته اړتیا لرو کچيري تاسو قرآن شریف تلاوت کوئ په هغه ځانونه پوهوئ او بیا عمل باندې کوئ نو په صلحاو چنده به تر ګناه زیات ثوابونه وګټئ په حدیث شریف کې راځي په ابن ماجه کې فصل نمبر 14 حدیث نمبر 219 یا ابو ذر کته چیرې په یو آیات پوسه هغه تر 100 رکعات نفلو بهتره دي د الله رسول فرمای یا ابو ذر کته چیرې په یو د قرآن په آیات ځان پوکه هغه د 100 رکعات المنزه د نفلو تر المنزه بهتره دي او په یو رکعت کې لږ تر لږه سورۃ فاتحه خو باید وایست لږ تر لږه او آیاتونه دي په 100 رکعت کې لږ تر لږه او سو آیاتونه دي نو د الله رسول فرمایي چې په یو آیات باندې پوسی او تلاوت کوي چې په پوسی د او سو آیاتونو تر تلاوت بهتره دي یعنی په پویدلې او سو وار اضافه تر یوازې تلاوت بهتره دي د الله رسول فرمایي په ابن ماجه کې او دا صحیح حدیث دی مرشد خلکو څخه پښتو چې قرآن شریف ولې نازل شوی دی نو خلک دا وایي چې د افتتاحیه مراسم چې د پرانستنې مراسم د کم دفتر نو قرآن شریف باید تلاوت چې کله د کور پرانستنه کیږي نو د قرآن شریف تلاوت پر وکړه چې کله څوک مړ سو نو قرآن پر ختم کړه نو قرآن شریف نازل کړی دی د ختمونو د پاره او دا خلک چې کی ختم قرآن د قرآن ختم 1 2 3 قرآن ختمي پروژه کې 1 وار 2 وار 10 وار الحمدلله تاسو ته به ثواب درکې خامخا به درکې که تاسو پروژه کې 2 وار قرآن ختموي نو زما به دا رايي تاسو ته چې 1 وار په عربي کې وایست بل وار ترجمه پسې وایست دا شدي لږ تر لږه سر خو بم په خلاصي او کچيري تاسو غواړئ چې د پرانستنې په مراسمو کې دی ختم قرآن یا مو د کور پرانستنې نو د قرآن ختم دی یا دی یو څوک مړ څه تاسو قرآن ختموي ما ته نه د قرآن په آیاتو کې او نه په صحیح حدیث کې دا څه شی را معلوم دي چې محمد صلی الله علیه وسلم دی کچيري تاسو د قرآن تلاوت کوئ نو زه دا درته وایم که تاسو قرآن اعظم شان تلاوتوي په 100 مل رفتار کې دیش کسان راغواړي او په 1 ساعت کې قرآن ختم نو زه دا درته وایم چې د 2 ساعتونو د پاره راغواړي عربي هم تلاوت کې او ترجمه هم وایست د دې شي پر ځای شپته کسان راغواړي که یو سړی یو سپاره ختمي نو هغه ته وایست چې نیمه سپاره په عربي کې وای او نیمه سپاره ترجمه وای لږ تر لږه د ختمونو خو په احادیث کې نه دي راغلي لږ تر لږه کې تاسو ترجمه وایست نو تاسو خو به شپه پوسی او ان شاء الله چې عمل به هم پوکي نو په قرآن ځان په حواله او بیا تلاوت کول ډیر ضروری دي بیخي ضروری دي یو مثال تاسو ته وړاندې کوم کچيري تاسو و فرانس ته ځئ د یو سند د لاس راوړل د پاره د بي اس سي سند تاسو په فرانسوي نه پوهیږئ تاسو په ټولګي کې برخه اخلي کله چې تاسو په ټولګي کې برخه اخلي نو معلم تاسو ته پی درکې حاضر اچوي پلانې حاضر دي وای وو حاضر دي نو البته پی ولیکي پی معنا پریزنت تاسو ته ټول کال پی درکې حاضر یاست خوشاله یاست چې کله امتحانونه راځي نو د سوالونو پارچا هغه د پښتنو هغه تاسو په فرانسوي ژبه درکې او تاسو په فرانسوي نه پوهیږئ تاسو په هیڅ شي سر نه خلاصيږي خو لکن د امتحان په ورځ هم تاسو حاضروي او تاسو ته پی درکې نو آیا تاسو سوالونه حلولای شئ د پارچې نو چې تاسو په پښتنو سر نه خلاصيږي نو جواب څنګه ورکړي نو هغه پی چې د هغه د حاضرېدو ده د کامیاب کېدو نه ده نو تاسو په امتحان کې ناکام شئ که تاسو یوازې قرآن شریف په عربي سره تلاوت کوئ نو یوازې به پی درکول شي مګر هغه پی د کامیاب کېدو لپاره نه ده د حاضرېدو لپاره ده موجوده دي حاضر موږ مازه خطاوتلی چې تلاوت یې کو نو جنت به ولاړ سو یوازې تلاوت کول کافی نه دي تلاوت یې که ځان په پوکه او په قرآن شریف عمل وکړه نو ان شاء الله ته به جنت ته ولاړ سې موږ چیش کو الحمدلله قرآن مجید ته
عزت ورکو او اکثره دغه موږ خلک چې کوو دومره عزت ورکو چې د هغه مقصد د منځ ځي. موږ قرآن مجید ښه پر یو لوړ سرطاق باندې یا د المارۍ تر ټولو پر لوړ ځای ږدو، دغونه یې لوړ ږدو که چیرې مو تلاوت ته زړه غواړي نو زنا به راخ ورخېږو به فکر به پر کوو او پر هغه بیا دوړې هم پرتې ښه په دوړو پټې. هغه کتاب چې موږ هره ورځ تلاوت کو هغه کتاب دونه لوړ باید کښېښول سي پر یو داسې ځای باید چې په اسانۍ سره لاس ور ورسېږي. قرآن شریف قرآن مجید زموږ د پاره د هدایت کتاب دی، د هر ورځې د ژوندون د پاره هدایت دی. نو پر یو داسې ځای باندې کښېږده چې دستي هغه راواخیستلی سي او تلاوت یې کې. ځینې خلک قرآن مجید په ټوکره کې د بخمل په ټوکره کې دونه ټینګ سره وپیچي چې کله مو تلاوت ته زړه غواړي نو د خلاصولو دپاره یې 15 دقیقې، د پیچلو دپاره یې 10 دقیقې. زه خو یوازې 10 دقیقې وخت لرم پرېږده یې نه تلاوتوم. عزت باید ورکول سي، الحمدلله ښه خبره ده، لیکن یوازې کتاب ته عزت ورکوي په زړه کې عزت نه لري هیڅ پیدا نه لري. موږ اکثره چې قرآن عظیم شان ته لاس وروړو نو زر واره فکر پر کوو لکه دا چې بم مې پټاویږي، زما بوټونه په پښو چې قرآن مجید ته لاس وروړای سم که یا زه اودس نه لرم لاس وروړای سم او که یا زه ولاړ یم نو تلاوت یې کوای سم که یا زه په موټر کې سفر کوم قرآن شریف تلاوتولی سم که یا زه په دفتر کې یم تلاوت یې کوای سم که یا. په قرآن کې هیڅ ځای هم نه دي راغلي چې په ولاړ یې مه وایاست یا یې د بوټو سره مه وایاست، په دفتر کې یې مه وایاست یا سفر کوئ مې وایاست. دا زموږ غلط فکر دی. قرآن شریف یو داسې کتاب دی چې هر ورځ باید تلاوت سي. عزت ورکوي الحمدلله، زه نه وایم چې عزت مو ورکوي خو دومره مو ورکوي چې تلاوت یې نه کړی سو. تلاوت مې زړه غواړي خو په موټر کې سفر کوم څنګه تلاوت کوم؟ زما تلاوت زړه غواړي خو اودس نه لرم. اودس درلودل دا ښه خبره ده خو لیکن فرض نه دي. ځینې خلک وایي مګر هیڅ دلیل نه لري. ابن حجر هغه چا چې تفسیر یې لیکلی دی د صحیح بخاري هغه دا وایي چې و قرآن مجید ته د لاس وروړلو دپاره هیڅ شرط نشته. که اودس ولري خو افضله کار دی، خو افضله دا دی چې لږ تر لږه تلاوت یې که او عمل په وکړه. اودس لرمه مګر تلاوت یې نه کوم نو په موږ کې ډېر داسې غلط فکرونه شته چې باید ایسته یې کړو. که تاسو ولاړ سئ د عربو هیوادو ته لمانځه ته به یو 10 دقیقې پاتې مګر عرب الحمدلله قرآن شریف رااخلي او تلاوت یې کوي په عربي ژبه دی و ترجمې ته دې ضرورت نه لري. دلته په ځینو مساجدو کې که چیرې وخت یې ولمانځه ته نو خلک د قرآن تلاوت کوي، لیکن یوازې د لومړي صف خلک تلاوت کوي. که چیرې په دوهم صف کې څوک تلاوت کوي نو بل یې تر غوږ نیسي. تاسو په دوهم صف کې څنګه قرآن شریف تلاوت کوئ؟ خو د اول صف تاسو ته شاده ته د قرآن شریف سپکاوی کوي. تاسو ولاړ سئ عربو ته چې هلته زده کوونکي شاګردان قرآن لولي، د ډېری شاګردانو یو بل ته سره شاوي وي خو بیا هم قرآن خلک لولي. او که تاسو دلته په یو مسجد کې قرآن لولي او ستاسو شاوه کعبې شریفې ته نو ستاسې خیر نشته. کعبې شریفې ته یې شا ورګرځولی د قرآن تلاوتي. هیڅ ځای هم په قرآن او په حدیث کې دا نه دي راغلي چې تاسو د شاوه قبلې ته کوي تلاوت کول حرام دي. که تاسو حرم شریف ته ولاړ سئ چې کوم شاګردان یې تلاوت کوي مخې د کعبې شریفې خواته او د ټولو شاګردانو شاوې د قبلې و طرف ته په کوم کتاب کې راغلي دي؟ دا زموږ غلط فکرونه دي چې باید د ذهنه څخه وباسو. د قرآن مجید څخه باید موږ داسې کتاب جوړ کړو چې هر ورځ و موږ ته هدایت وکړي، هر ورځ د هغه مطالعه باید وسي. موږ دونه عزت ورکو وارې کوي، زه نه وایم چې مې ورکوئ خو دونه مو ورکوئ چې موږ یې تلاوت لا نه کړی سو. او زه غواړم چې یو بله لطیفه هم تاسو ته ووایم. د هندوستان یو ډېر مشهوره قاري صاحب و عربستان ته تللی و او د ماښام وخت سو، د ماښام اذان سوی و نو د هغه ځای عرب وویل چې د هندوستان قاري صاحب ماشاءالله دونه ښه دی. هغوی ورته وویل چې تاسو امامت وکړئ. نو د هندوستان قاري صاحب لمونځ ورکړي، د ماښام لمونځ ښه قرات یې ووایه الحمدلله، د ماښام لمونځ ادا سو. یو عرب قاري صاحب ته کتل او خندل. نو قاري صاحب هغه ته وکتل او ځینې ویې پوښتل ایا زما قرات دې نه سو خوښ؟ نو عرب ورته وویل چې ستاسو قرات خو ماشاءالله ډېر ښه و خو ما دا فکر وکړي چې د ماښام په لمانځه کې تاسو یوسف علیه السلام و څاه ته ور واچوئ خو په لمانځه کې مو هغه ته څاه څه ولې نه راوکشي؟ کومو خلکو چې قرآن شریف په ترجمه لوستلی دي
هغه به پوهیږي چې دا یو لطیفه وه په سورت یوسف کې راغلی دي تاسو پوهیږئ چې په سورت یوسف کې دا ذکر دی د یوسف علیه السلام وړونه هغه په څا کې اچي بیا یو کاروان راځي هغه د څا څخه راباسي دا ټول ذکر په قرآن شریف کې په سورت یوسف کې سته نو قاری صاحب خو د سورت یوسف تلاوت کړی دی یوسف علیه السلام یې و څا تور واچوي مګر د لمانځه تر ختمېدو در مخه خو باید د څا سره ایستلی وای څا ته ور واچوي چې د راکشنو نوبت سونو لمونځ ختم شو د دې معنا دا ده چې قاری صاحب خو تلاوت ډېر ښه کړی دی لیکن د قرآن شریف په معنا نه پوهې دی نو و څا ته ور واچوي مګر بیرته نه راوکشي یوسف علیه السلام دا یو لطیفه ده نو موږ باید چې د قرآن مجید عزت وکړو مګر د هر څه تر مخه عزت دی په زړه کې ځان باید په پوک بیا تلاوت کو او په قرآن مجید عمل پسې وکړو او الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې په سورت محمد کې په سورت نمبر 39 آیات نمبر 24 کې آیا تاسو په دې قرآن نه پوهیږئ ستاسو زړه دومره سخت دی ستاسو زړه ته کلفونه ورلیدلي دي الله تعالی فرمایي چې تاسو په قرآن نه پوهیږئ ستاسو زړونو ته کلفونه ورلیدلي دي الله تعالی فرمایي په سورت بقره کې سورت نمبر 2 آیات نمبر 159 کې چې الله سبحانه وتعالى چې کله خپل آیاتونه نازلوي او عاموي نو که تاسو چیرې هغه آیاتونه د خلکو څخه پټوئ نو د خدای پاک لعنت یې در باندې الله تعالی فرمایي په سورت فرقان کې سورت نمبر 25 په آیات نمبر 10 کې محمد صلی الله علیه وسلم وایي الله تعالی ته چې یا الله دا زما هغه امتیان دي چې قرآن عظیم شان یې پرېښی وو محمد صلی الله علیه وسلم به شاهدي ادا کوي چې دا زما هغه امتیان دي چې قرآن عظیم شان یې پرېښی نو دا زموږ مسؤلیت دی چې موږ قرآن عظیم شان ولولو او ځان په پوکو او د قرآن مجید د تلاوت دوې لارې دي یوه تذکر قرآن بل تدبر قرآن تذکر قرآن معنا دا چې قرآن عظیم شان سربیرن تلاوت کول او تدبر قرآن معنا دا ده چې په ژور سره قرآن مجید تدبر کول چې قرآن عظیم شان تلاوت کو د هر مسلمان په کور کې د قرآن مجید ترجمه باید موجود وي که چیرې تاسو په عربي ژبه نه پوهیږئ تر ټولو بهترینه کتاب چې تاسو یو چاته سوغات ورکوئ او تاسو یو چاته تحفه ورکوئ هغه دی قرآن مجید طلقا يجهزني إلى دار البلاد متحرم للكرامة بهواني متحرم للكرامة بهواني منازل الرحمن عن بكل غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا که چیرې تاسو یو کور ته د نکاح تړلو دپاره ځئ یا یو بل دعوت ته ځئ تر ټولو بهترینه کتاب قرآن مجید دی که تاسو خپلو کوچنیانو ته تر ټولو بهترینه کتاب ورکول غواړئ نو هغه دی قرآن مجید موږ ته پکار ده چې هره ورځ په خپل کور کې لږ تر لږه د 20 او 25 دقیقو دپاره د ټولې کورنۍ غړي سره راټول کو او قرآن مجید په ترجمه سره ووایو ستاسو او ستاسې د کورنۍ ژوند به انشاءالله ډېر ښه سي زه د خپلې وینا په اخر کې دا ویل غواړم چې الله تعالی فرمایي په سورت لقمان کې آیات نمبر 29 کې که چیرې تاسو د ټولو درختو څخه قلمونه جوړ کړئ د 7 سمندرونه که سره یو ځای کړئ او رنگ ځینې جوړ کړي نو بیا به هم تاسو د الله تعالی خبرې ونه لیکلی سي الله تعالی فرمایي په سورت الحشر کې سورت نمبر 59 په آیات نمبر 24 کې که چیرې دا قرآن پر غره باندې نازل کړی سوی وای نو غر به ټوټه سوی وای او ټوټې به پر مځکه توی سوی وای د دې معنا دا ده که غره یو لږ نو کې احساس هم درلودی او الله تعالی دغه قرآن پر هغه غره باندې نازل کړی وای نو غر به د دې قرآن د سنګینۍ څخه ټوټه سوی وای میده سوی به او موږ مسلمانان یې هیڅ په کیسه کې نه یو په دغه خاطر زه تاسو ته وایم زما وړونو چې قرآن تلاوت کړئ ځان په پوه کړئ او په هغه باندې عمل وکړئ زه د خپلې وینا په آخر کې یو حدیث درته وړاندې کوم چې د حضرت عثمان حدیث دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په صحیح البخاری کې کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545 کې چې په هغه کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای چې محمد صلی الله علیه وسلم و فرمایل خیرکم
من تعلم القرآن وعالم تر ټولو غوره هغه خلک دي چې په قرآن پوهیږي او په هغه بیا خلک پوهوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ډاکټر صاحب اوله پوښتنه ده اوبالې کړې ده. پوښتنه ده الله څه شي دی؟ فزیکي بڼه لري؟ هغه په دنیا کې دننه دی که د باندې دی؟ هغه پر څه شي سپریږي لکه پر آس یا بل شي؟ د هغه نظر په ټول نړۍ باندې دی که څنګه؟ ستاسو د جواب په هیله. دې ورور پوښتنه وکړله او الحمدلله تاسو ډیر زیات صبر وکړئ. الحمدلله زه ستاسو صفت کوم. الحمدلله تاسو دا دی وګورئ ډیر تیز لمر دی. 12 بجې سوي دي او پر 12 بجې نو لمر بیخي تیز سوی. موږ دا فکر کوئ چې ډیر کم خلک به راسي ځکه چې سایوان مو ډیر لږ درولي وو، مګر ماشاءالله لږ ته لږ 10 چنده اضافه خلک راغلي دي. مګر الحمدلله په دونه تیز لمر کې خلک دا دي ناست دي. الحمدلله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى به تاسو ته ثوابونه درکړي ان شاء الله. زموږ هندو ورور پوښتنه کړې ده چې الله سبحانه وتعالى څه شي دی؟ هغه فزیکي شی دی یعنی یو ټوټه ده که څنګه؟ آیا هغه په ټوله دنیا کې دننه دی که د دنیا څخه د باندې دی؟ هغه دا دنیا څنګه چلوي؟ تر کومه ځایه چې د فزیکي جوړښت خبره ده نو الله سبحانه وتعالى یو فزیکي شی نه دی لکه موږ او تاسو چې یو. الله تعالی خپل معرفت په سورت اخلاص کې کوي. په سورت نمبر 112 کې د 1 څخه تر 4 آیات پورې الله تعالی فرمایي قل هو الله احد. وایا چې الله یو دی. الله الصمد هغه الله چې بې نیازه دی تر ټولو لوړ دی. لم یلد ولم یولد د هغه څه نه څوک پیدا سوی دی او نه دی د چا څه پیدا سوی دی. ولم یکن له کفوا احد او د هغه پر کم هیڅ څوک هم نسته. دا په قرآن مجید کې د الله سبحانه وتعالى د 4 جملو تعریف دی. هر شخص چې دا وایي چې دا خدای دی که هغه د دې 4 جملو په معرفت کې داخليږي نو موږ مسلمانان هیڅ نیوکه نه لرو. هغه خدای دی. هغه پوښتنه کړې ده چې الله تعالی په ټوله دنیا کې شته. الله تعالی فرمایي هغه هر ځای دی موجود دی او بې نیازه دی او هیڅ وخت نه پناه کېدونکی دی او ټول اسمانونه او مځکې د هغه دي. هغه نه ستړی کېږي او نه هغه ته خوب ورځي او نه هغه خوب ته اړتیا لري. او په یو بل ځای کې فرمایي چې د هغه عرش پر مځکه او اسمانونو باندې خپور دی یعنی پر ټولو اسمانونو باندې عرش دی. الله تعالی دا هم فرمایلی دی چې تاسو چې په هر ځای کې شاوخوا وګورئ د الله په قدرتونو به پوه سئ. د دې څخه موږ ته دا رامعلومیږي چې د الله سبحانه وتعالی علم په ټوله نړۍ کې دی پر ټوله کائناتو باندې دی او هغه الحمدلله ثم الحمدلله هغه دومره طاقت لري. الله تعالی وایي هغه پر ټوله نړۍ باندې غالب دی. ان الله على كل شيء قدير هغه داسې قدرتمند دی چې پر ټوله نړۍ واک لري. او دا چې پوښتنه کړې وه چې هغه فزیکل دی هغه فزیکل نه دی لکه موږ او تاسو داسې شی نه دی. هغه یو علیحده شی دی. او الله تعالی فرمایي په سورت شورا کې سورت نمبر 42 آیات نمبر 11 کې لیس کمثل شیء د الله تعالی پر رقم هیڅ شی هم نسته. نو موږ الله جل جلاله په دې دنیا کې د هیڅ شي سره هم نسو یو شی کولای. هغه یو جلا ډول لري. دوامه پوښتنه یو غیر مسلمان کړې ده چې نوم یې دی ګورمیت سنگ. دا یو فزیکي پوښتنه ده چې په اسلام او په قرآن کې د اسمان د علم په باره کې یو ذکر ستا که نه؟ او آیا په قرآن کې د بیگ بنګ په باره کې یو شی ستا؟ او ملایان او علما چې د معراج خبرې کوي دا څه شي دی؟ د دې پوښتنه ده چې په قرآن شریف کې او په اسلام کې اسټرونومي کاسمولوژي معنا ده د فلکیاتو علم او د اسمانو په باره کې ذکر دی. او آیا قرآن شریف چې دا ساينس اوس دونه ترقی کړی ده بیگ بنګ مني او کیا؟ او دا ملایان چې د معراج ذکر کوي دا څه دي؟ په قرآن شریف کې ډېر آیاتونه د فلکیات په باره کې خبرې کوي. موږ سربسته یو مقاله لیکای سو یوازې پر فلکیاتو او د فلکیاتو د علم په باره کې. تاسو زما یو ویډیو کتلی سئ قرآن او جدید ساينس په هغه کې په تفصیل سره دا بیان سته. خو د دې دا پوښتنه وه چې موږ بیگ بنګ منو او کیا؟ او بیگ بنګ و دې ته وایي چې دا ټوله کائنات یو وه د هغه څخه وروسته یو غټه چاودنه وسوه بیگ بنګ او د هغه څخه وروسته په وجود راغله کهکشانونه ستوري سپوږمۍ لمر مځکه
اسمانونه و دغه ته وایي بیګ بنګ. او دا معلومات د ساینسدانانو وکړي د 1980 په شاوخوا کې داسې یو 30-40 کاله تر مخه د بیګ بنګ په باره کې معلومات وکړه. خو الله سبحانه وتعالی 1400 کاله تر مخه د بیګ بنګ ذکر کوي په سورت انبیاء کې سورت نمبر 21 آیات نمبر 10 کې. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كأن ترتكن ففتقنهما. آیا کافران خلق په دې نه پوهیږي چې دا فلک دا اسمان او د مځکه سره یو او موږ هغه سره ټوټې کړه؟ دا چې دغه بیګ بنګ ساینسدانانو څېړنه کړې ده چې دا کائنات څنګه په وجود راغلي دي، دا اوس په دا 30-40 کاله کې دوی ته دا علم حاصل سو. الحمدلله ثم الحمدلله. الله تعالی سبحانه وتعالی د دې ذکر 1400 کاله تر مخه په قرآن عظیم شان کې کوي. داسې نو ډېر آیاتونه سته د اسټرانومي په باره کې. موږ پخوا په دې نه پوهېدلو چې دنیا ګردۍ ده. اول موږ داسې فکر کوو چې دنیا سره هواره ده. دا اوس موږ ته معلومه شوې ده 300-400 کاله تر مخه چې دنیا ګردۍ ده. الله تعالی پخوا لا فرمایلي دي په سورت نازعات کې سورت نمبر 9 په آیات نمبر 10 کې والارض بعد ذلك ضحاها. او د هغه څخه وروسته موږ دا دنیا د هګۍ په شکل جوړ کړه. د ضحاها یوه معنا دا ده معنا هواره، دا دنیا هم سره هواره ده. او دوهمه معنا ده د هګۍ په شکل. ضحاها د عربي توري دوحه څخه مراد دی. او موږ په دې پوهېږو چې نړۍ ګردۍ ده. هغه یو څه خېټه لري، یعنی د لوړې او لاندې خوا څخه یو څه سره ننوتلې ده. په انګریزي کې ورته وایي جیو سرکل. او که تاسو وګورئ هګۍ او دغه د دوحه لفظ چې دی هغه عامه هګۍ نه ده، مخصوصه د شترمرغ ده. شترمرغ یو غټ مرغه دی، د هغه هګۍ که چیرې تاسو د شترمرغ هګۍ ووینئ بیخي لکه دنیا داسې ده، مګر د لوړې او کښتې خوا څخه یو څه شکل شوی. نو الله سبحانه وتعالی د دې نړۍ شکل 1400 کاله تر مخه راشوي او موږ دا اوس یو 300-400 کاله تر مخ په خبر سو. پخوا موږ دا فکر کوي چې دا سپوږمۍ خپله رڼا لري، مګر دا اوس یو څو کاله تر مخه 100 کاله 200-300 کاله تر مخه خلک په دې خبر سوه چې د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده. الله تعالی فرمایي په سورت فرقان کې سورت نمبر 25 په آیات نمبر 1 کې چې د لمر چې دا رڼا کوي دا خپله ده او د سپوږمۍ چې کومه رڼا ده هغه خپله نه ده، اخیستې ده د بل چا څخه اخیستې ده. نو اوس موږ په دې پوهېږو چې د سپوږمۍ رڼا چې ده هغه چې کله د لمر رڼا پر سپوږمۍ ولګېږي د هغه څخه جوړېږي. سپوږمۍ خپله رڼا نه لري. نو په دې ډول سره بیخي زیات آیاتونه ستا په قرآن مجید کې چې د فلکیاتو، اسمان او د استرونومي په باره کې ذکر کوي. تاسو زما ویډیو کتلی سئ قرآن او ماډرن ساینس. د دې بله پوښتنه وه چې دا معراج څه شی دی. د معراج ذکر دی په سورت اسراء کې سورت نمبر 19 په آیات 2 کې پاک دی هغه ذات چې محمد صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام څخه و مسجد اقصی ته بوتلی. او دا د معراج بیان دی چې څنګه هغه و اسمان ته بوتلل سو. دا یو معجزه ده. ساينس تر اوسه دونه پرمختګ نه دی کړی چې هر څه دی وشي. دا یو معجزه ده چې په قرآن کې ذکر دی په سورت اسراء سورت نمبر 19 آیات نمبر 2 کې یو معجزه ده چې الحمدلله محمد صلی الله علیه وسلم معراج ته ولاړی. ساينس د هر شي په باره کې علم نه لري. ساينس دا علم هم نه لري چې جنت دی که دوزخ دی. ساينس دا علم هم نه لري چې پیریان دي که ملائکې دي. لیکن ساينس دا هم نشي ویلی چې پیریان نسته، ملائکې نسته، جنت نسته او دوزخ نسته. زه دا وایم هر څه چې په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي 80 سلنه چې په ساينس کې څېړنه شوې ده نو 100% کې هغه صحیح ختلي دي. 80% چې په قرآن شریف کې د ساينس ذکر سته په هغه باره کې ساينسدانان وایي چې 100% کې صحیح دي. 0% نامعلومه دي. موږ نه یو په خبر. صحیح کېدای هم سي او غلطېدای هم سي. ساينس داسې پرمختګ او داسې مخته نه دي تللی چې د نورو شیانو په باره کې دې مو وایي. زه دا وایم چې 80% 100% کې صحیح دي او په 0% موږ نه یو خبر. نو زما علم دا راته وایي چې دا 0% به ان شاء الله سمي. نو بیا خو معراج هم په دغه 0% کې راځي ان شاء الله. 50 کاله وروسته 100 کاله وروسته 200 کاله وروسته به ساينس دونه پرمختګ وکړي چې دا به مو وایي چې معراج سوی دی او دا به هم وایي چې پیریان سته، ملائکې سته، جنت سته، دوزخ سته. درېیمه پوښتنه ده موږ په قرآن او حدیث خبر یو چې مخکینی کتابونه د قرآن په نازلېدو سره منسوخ کړل شول، خو هغه غیر مسلمانان چې قرآن او حدیث نه مني څنګه دوی موږ وپوهوو چې تیر کتاب منسوخ کړل شوی دی؟
دې ته موږ څنګه قناعت ورکولی سو؟ دا ډیره ښه پوښتنه ده چې موږ په دې پوهیږو چې په قرآن مجید کې الله تعالی ذکر کړی دی چې د دې کتاب څخه بغیر نور کتابونه هم نازل شوي دي. موږ پر قرآن او حدیث یقین لرو، ولې غیر مسلمانانو ته څنګه دا یقین ورکو چې زموږ کتاب صحیح دی، د هغو دا غلط دی. په هر دوره کې، په هر زمانه کې د یو شي د ثابتولو دپاره یو وخت وي. د مثال په ډول پخواني وختونه وه د معجزو او الحمدلله قرآن دا ثابته کړې ده چې دا د الله کتاب دی، ولې چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو بهترینه معجزه د قرآن شریف. د هغه څه وروسته بل دور راغلی د شعر او شاعري، هغه څه ورته وایي د فرهنګیانو یو دوره وه، خورا شاعري وې چې کله قرآن نازل سو په هغه وخت کې عرب تر ټولو مخته وه په عربي ژبه کې. د ژبو دور و د شعر او شاعري. الحمدلله ثم الحمدلله مسلمان او غیر مسلمان دواړه چې په عربي ژبه پوهیږي هغه دا خبره مني چې قرآن مجید په نړۍ کې په عربي ژبه تر ټولو بهترینه کتاب دی. مګر اوس بیا د شعر او شاعري وخت نه دی. که زه اوس په شعر او شاعري کې تاسو ته ووایم چې دا دنیا ګردۍ ده، نو تاسو یې منئ؟ تاسو یې نه منئ، ولې چې اوس د شعر او شاعري وخت نه دی، اوس وخت دی د ساينس او ټکنالوژي. که چیرې موږ د قرآن مجید ساينس او ټکنالوژي پرتله کوو د نورو مذاهبو د کتابونو سره، نو موږ به په دې پوه سو چې کم کتاب حق دی او کم باطل دی. الله تعالی فرمایي په سورۃ رعد کې سورۃ نمبر 14 په آیات نمبر 28 کې چې په هر دوره کې الله تعالی یو کتاب نازل کړی دی. په هر دوره کې یو کتاب نازل کړی دی. په نامه خو موږ 4 کتابه پیژنو: تورات، زبور، انجیل، قرآن. خو پر دې سربېره ډېر نور کتابونه نازل کړي دي. خو الله تعالی دا هم فرمایي په سورۃ بقره کې سورۃ نمبر 2 په آیات نمبر 9 کې: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لا يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لعنت دی پر هغو خلکو، هغه خلک چې کتاب په خپل لاس لیکي او بیا وایي چې دا د الله کتاب دی. لعنت دی پر هغو خلکو چې لیکي، لعنت دی پر هغو خلکو چې خرڅوي، او پر هغو ټولو دې لعنت وي. یعنی الله تعالی فرمایي چې هغه خلک چې په خپل لاس کتاب ولیکي او بیا وایي چې دا د الله کلام دی. الله تعالی دا هم فرمایي په سورۃ بقره کې سورۃ نمبر 2 په آیات نمبر 119 کې: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. تاسو خپل ثبوت وړاندې کړئ که چیرې تاسو رښتینی یاست. که یو څوک تاسو ته وایي چې دا د الله کتاب دی، نو تاسو هغه ته ووایاست قل هاتوا برهانکم، تاسو خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو رښتینی یاست. که چیرې تاسو پرتله کړئ قرآن مجید د ساينس سره، اوس د ساينس وخت دی، نو الحمدلله ثم الحمدلله په قرآن مجید کې یو آیات هم داس پیدا نه کوي چې د پیدا شوي ساينس سره دی ټکر ولري. زه په ساينس سره تاسو ته قرآن مجید نه ثابتوم. قرآن مجید د ساينس څخه بیخي ډیر مخته دی. په قرآن مجید کې 6000 آیاتونه دي، لیکي دي، جملې دي، او په هغو کې تر 1000 هم زیات د ساينس په باره کې دي او ذکر یې شوی دی. که موږ قرآن مجید د خپل زاویې څخه وګورو، نو الحمدلله یو آیات هم د ساينس سره ټکر نه لري. لیکن که تاسو په انجیل کې وګورئ، موږ په دې پوهیږو چې انجیل د الله کلام وو، خو په دې انجیل کې اوس لاسوهنې شوي دي، د الله خبرې هم پکښې موجودې دي، چې عیسی علیه السلام څه ویلي دي هغه هم پکښې موجود دي، مورخینو چې څه لیکل هغه هم پکښې موجود دي. په انجیل کې دننه غلطیانې هم شته، ډېرې ناکې خبرې هم پکښې راغلي دي. موږ وایو چې دا د الله کلام نشي کېدای. ولې که چیرې تاسو انجیل ووایاست، نو په انجیل کې دا لیکلي دي په ګاسپل اف میتیو کې فصل نمبر 4 جمله نمبر 8 او په ګاسپل اف لوک کې فصل نمبر 4 وایي دنیا مشته ده، او موږ په دې پوهیږو چې دنیا مشته نه ده. په انجیل کې دا هم لیکلي دي چې د سپوږمۍ رڼا خپله ده، خو موږ په دا پوهیږو چې دا بیخي غلطه ده. د جنیسس په لومړي فصل کې جمله نمبر 14 تر 18 پورې په دې کې دا هم لیکلي دي چې الله تعالی ستوري جوړ کړه په ټول اسمان کې تر څو هغه ومځکې ته رڼا ورکړي. موږ په دې پوهیږو چې اوس په اسمان کې په کروڑونو کهکشانونه دي، په هر کهکشان کې په میلیونونو ستوري دي. موږ یوازې زموږ پر کهکشان سربیره د 2 کهکشانونو نور ستوري لیدلی سو، یعنی تر 3 د زیاتو کهکشانونو رڼا دلته را رسېدای نشي.
نو دا ویل چې الله تعالی په ټوله اسمان کې ستوري جوړ کړه تر څو هغه ټولې مځکې ته رڼا ورکړي، دا بالکل نه ده ثابته سوې، د ساينس خلاف خبره ده. په انجیل کې لیکلي دي، په انجیل کې جانیسیس کې فصل نمبر 3 چې مار ریګ خوري، خو موږ په خبرو چې مار ریګ نه خوري. داسې نو ډېر شیان په انجیل شریف کې لیکل شوي دي. تاسو زما ویډیو کې سټ لیدلی سئ چې ما مناظره کړې وه د یو امریکایي سره، ډاکټر ویلیام کمبل، قرآن او انجیل د ساينس په رڼا کې، او په هغه کې دننه لږ تر لږه 38 اوس خو وخت ډېر کم و 38 ساينسي غلطیانې ما په انجیل کې راویستې، او ډاکټر ویلیام کمبل یوه پوښتنه هم را جواب نه کړی سوی. په دغه ډول که تاسو وید را واخلي نو په وید کې هم غلطۍ شته، که تاسو ویجر و وید را واخلي د هندوانو کتاب نو په هغه کې ویل شوي چې دنیا مشتې ده. په ویجر و وید کې دا لیکلي دي چې لمر زموږ پر مځکه شاوخوا راګرځي. دا پخوانیو خلکو فکر کاوه چې لمر پر دنیا سره راګرځي. نو په دې ډول سره که چیرې که موږ ساينس مطالعه کو په ټولو کتابونو کې، نو یوازې یو کتاب چې غلطی نه لري او تر ساينس ډېر لوړ دی، قرآن مجید تر ساينس ډېر پورته دی. نو د دې څه موږ دا ثابتولی سو چې الحمدلله قرآن شریف یو صحیح کتاب دی او د نورو مذاهبو په کتابونو کې لاس وال سوی دی. آخري پوښتنه ده چې د اسلام نظر څه دی د ډاوینز تیوري په باره کې؟ آیا مسلمانان دا خبره مني که نه؟ پوښتنه ده چې د قرآن او د اسلام څه وینا ده د ډاوینز د تیوري په باره کې. او په ډاوینز تیوري خو موږ پوهېږو چې په ډاوینز تیوري کې دا لیکلي دي چې موږ انسانان د بیزوګیانو نسل یو، او په قرآن شریف کې خو داسې نه دي راغلي. په قرآن شریف کې لیکلي دي چې موږ د ادم او حوا څخه پیدا سوي یو. تاسو چې هر کتاب ومولولئ، په هر کتاب کې لیکلي دي تیوري اف ایولیوشن، په هیڅ کتاب کې داسې نه دي لیکلي چې فاکټ اف ایولیوشن. مطلب دا یو تیوري ده، تیوري د حقیقت نه لري. که تاسو د ډاوینز کتاب ولولئ، د هغه نوم دی اوریجنل اف سپیشیز. په هغه کې چارلز ډاونز په یو کښتۍ کې ځي، په دې کښتۍ کې یوې جزیرې ته ځي چې د هغه نوم دی هیکل راپس. دی هورې ویني چې چوغه کې خپله مشوکه وي په یوه غار کې. څرنګه چې د هغه غار اندازه ده، په هغه اندازه د چوغکو مشوکه غټېږي او کوچنۍ کېږي. نو چې دا ولیدل، هغه خپله تیوري جوړه کړل د نیچرل سلیکشن، او چارلز ډاونز خپله پوهېدی چې په هغه تیوري کې هم ډېرې غلطۍ وې. په دغه خاطر هغه خط ولیکي توماس تامپن ته چې زما سره ډېر ثبوتونه نشته چې انسان د بیزو څخه جوړ شوی دی، لکن په دې خاطر چې ما ته په پوهېدلو کې ستونزه نه وه، په ایمرالوژي کې او داسې نورو کړنو کې، په مارفالوژي کې، نو په دې خاطر زه دا وایم. او موږ ته په ښوونځي کې هم دا راشي چې او موږ به په ښوونځي کې مسخرې کولې. که تاسو چیرې د هر چا سپکاوی کول غوښتل، نو موږ به ویل که ته چیرې د چارلز ډاوینز په وخت کې وای، نو د ډاوینز تیوري به ثابته سوی وای. هدف دا و چې ته لکه بیزو داسې ښکارې. دا اوس چې هر څوک هم دا خبره کوي چې موږ د بیزوګیانو نسل یو، دا خبره بیخي غلطه ثابته سوې ده. دا اوس چې تاسې ګورئ، که چیرې موږ د بیزو نسل یو، هغه تیوري ده چې حیوانان کرار بدلیږي، پس بدلیږي او د بیزو څخه په بدلیدو کې انسان کیږي. اوس په ټوله دنیا کې تاسو داسې لیدلي چې یو سړی چې د بیزو او د انسان په شکل کې، تاسو چې هر ځای پسې ګورئ نو ورسې وګورئ، په ټوله نړۍ کې په مابینځ کې مې یو څوک لیدلی دی د بیزو او انسان په منځ کې یو شی. د دې څه داسې ښکاري چې د ډاوینز تیوري بالکل غلطه ثابته سوې ده. ډېرو ساینس پوهانو، البرټ ګوګري، فرانک الیسبري، ډېرو ساینس پوهانو په هغه وخت کې ویلي و چې د ډاوینز تیوري غلطه ده. او یو بل هم میموریکای بایولوژي او سیس کریک وایي چې زموږ دماغ تاسو ډېر غلط تعبیروئ. هغه خلک چې دا وایي چې موږ د بیزو څخه جوړ سوي یو، نو په دې خاطر دا یو تیوري ده چې اوس غلطه ثابته سوې ده، او دا د قرآن پر خلاف هم ده، ولې چې قرآن وایي چې موږ دا انسانان د یوې جوړې ادم او حوا څخه جوړ کړي دي. دا یوه پوښتنه لاسته چې یو غیر مسلمان کړې ده، که چیرې زموږ قسمت خدای لیکلی وي، نو ذمهواره یې هم الله دی. دا په دې چې که چیرې یو ګناه کوې، نو دا خو دې په قسمت کې لیکلی دي، نو سزا بیا ولې ورکول کېږي؟ که چیرې دا خبره چې قسمت خدای لیکلی دی رښتیا وي، نو بیا ولې سزا راکول کېږي؟ او که نه دی لیکلی، نو دا خبره څنګه د هیلې د جواب راکوي؟
یو غیر مسلمان پوښتنه کړې ده د تقدیر په باره کې. وایي که چیرې الله سبحانه وتعالی زموږ تقدیر لیکي نو ګناه د چا ده؟ دا موږ چې ګناهونه کوو دا د چا ګناه ده؟ د خدای پاک. که چیرې زموږ په قسمت کې لیکلي چې موږ به قتل کوو او موږ یو څوک وژنو نو څوک یې ذمهوار دی؟ الله تعالی. نو انسان یې ولې ذمه پر خپل سر واخلي؟ که مې په قسمت کې لیکلي چې زه به غلا کوم، غلط کارونه به کوم، او په تقدیر کې مې لیکلي چې زه به دوزخ ته ځم، نو خود ځم به، دا د چا غلطي ده؟ دا خو د خدای پاک ده. په داسې خبرو کې اکثره مسلمانان هم فکر کوي او په تقدیر باندې ایمان درلودل د هر مسلمان فرض دی. لیکن موږ باید لومړی په دې پوه سو چې تقدیر و څه ته وایي. او اکثره موږ مسلمانان هم په دې نه پوهېږو چې د تقدیر څه معنا ده. او دا هغه وایي چې بس هر څه چې په تقدیر کې مو لیکلي ونه، هر څه چې وکړي وایي په تقدیر کې لیکلي وه. خواري نه کاږم نو وایم چې په قسمت کې مې لیکلي دي چې غریب یم. دا تقدیر څه معنا لري؟ الله تعالی فرمایي په سورة اسراء کې چې کله هم یو انسان پیدا سي نو د هغه په غاړه کې د هغه ټوله کړه وړه د هغه راتلونکي را روان وخت ورلیکم. زه به ستاسو د سر خلاصېدو دپاره یو مثال درته وړاندې کړم. د مثال په ډول که په یو ټولګي کې یو معلم و ټولګي ته درس وایي او د ازموینو تر مخه وایي چې دغه شاګرد به په ټوله ټولګي کې لومړی مقام راسي، اول نمره به سي، دغه شاګرد به په دومه درجه کامیاب سي او هغه شاګرد به ناکام سي. ما یو مثال درکړي، بد یې مه ګڼه وروره. او چې کله ازموینې سي نو دا شاګرد لومړی درجه سي، دا شاګرد په دومه درجه بریالی سي او دا بل شاګرد ناکام سي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې هغه زده کوونکی چې ناکامه سوی دی نو هغه دا ویلی سي چې دا په دې چې استاد ویله چې ناکامه کېږم نو په دې خاطر ناکامه سوم، داسې ویلی سي؟ نه سي ویلی. ولې؟ معلم د خپلې تجربې له مخه وایي دا شاګرد ډېر ښه دی، ډېر سبق وایي، په دې خاطر به کامیاب سي. دا شاګرد هم ښه دی، دومه درجه به سي. دا شاګرد فلمونه ډېر ګوري، مکتب ته نه راځي، دا به ناکامه سي. نو د خپلې تجربې له مخې هغه د راتلونکي په باره کې وایي. لیکن هغه شاګرد دا نسي ویلی چې ما ته استاد ویلي و چې ته ناکامه کېږې نو زه ناکامه سوم. ګناه د چا ده؟ خپله د شاګرد چې هغه درس نه دی ویلی. په همدغه طریقه سره کې تاسو سره پرتله کړي. الله جل جلاله تر معلم خو ډېر زیات ستر دی. معلم خو کله ناکله غلطي کولی سي، خو د الله سبحانه وتعالی سره علم غیب سته. هغه د راتلونکي په باره کې خبر دی چې کله هم یو کار کیږي. ځینې شیان معلوم دي، تاسو به چیرې پیدا سي، چیرې به مړه سي. ځینې شیان معلوم دي. پر دې سربیره الله سبحانه وتعالی تاسو ته خوښه درکړې ده. خوښه معنا تاسو چې څه غواړئ هغه کولی سي. الله تعالی تاسو ته وایي چې په قرآن او حدیثو باندې عمل وکړئ، لیکن دا په تاسو پورې اړه لري چې عمل په کوئ که نه په کوئ. لیکن الله تعالی پوهېږي چې تاسو څه کوئ. د مثال په ډول تاسو پر یو لاره روان یاست، یو چوک په مخه درځي، 4 لارې دي، لومړی، دوهمه، درېیمه، څلورمه. تاسو هر لار خوښوای سي. ستاسو د خوښې لار د درېیمه لار. الله سبحانه وتعالی تر مخه لا علم غیب لري. اول هغه در خبر دی چې تاسو چوک ته راسئ نو پر درېیمه لار به ځئ. نو الله ستاسو تقدیر لیکي چې تاسو به پر درېیمه لار باندې ځئ. دا چې الله تعالی لیکلی چې تاسو نه د دا لار خوښه کړې، دا ځکه چې تاسو به دا لار خوښېږي نو الله ولیکل. یو بل مثال هم در کوم د 11 او 12 څخه فارغ اسواست. ته ډاکټر کېدای هم سې، انجینیر کېدای هم سې او قاضي کېدای هم سې. ته غواړې د ځانه ډاکټر جوړ کړې. الله جل جلاله در خبر دی چې کله ته 12 خلاص کې نو ته 3 سره شان کېدای سې. ډاکټر کېدای هم سې، انجینیر کېدای هم سې او قاضي کېدای هم سې. نو ته غواړې چې ډاکټر سې، نو الله تعالی ستا په تقدیر کې لیکي چې ته د 12 څخه فارغ سې نو ډاکټر کېږې به. ځکه چې الله تعالی ولیکل په دې خاطر ته نه ډاکټر کېږې، په دې خاطر چې تا دا خوښ کړي، نو په همدې خاطر الله تعالی تر مخه لا درته ولیکل. اوس پوه شوست؟ ځینې خلک سبا ازموینې دي، سبا ازموینې دي، ښه دی زده کوونکی وایي سبا ازموینې دي، په تقدیر کې مې لیکل دي که کامیاب هم کامیاب که نه ناکام یم. دی سبق نه وای نو دی ناکامه کېږي. په تقدیر کې لیکل دي که چیرې یو شی ویلی وای نو کامیابه سوی به وای، خو لیکن فکر یې هم غلط و. الله تعالی د ده په تقدیر کې لیکي که چیرې دی زده کړې وکړي نو کامیابه به سي. څه تیاری ورته نیسم که مې په تقدیر کې لیکل دي چې ناکامه کېږم نو ناکامه کېږم به او هغه ناکامه سي. ګناه د چا ده؟ د خدای که د ده؟ هغه خپله ځکه په تقدیر کې هم لیکلي دي. په دې خاطر چې شی نه کړه زه نو ناکامه سو. بیا نو دی وایي چې څه وکړم، تقدیر خو زه نه سم بدلولی. په همدې خاطر یو متل دی چې علامه اقبال وایي چې خپل ځان دومره پورته کړه چې الله د تقدیر لیکلو تر مخه ستا څه پوښتنه وکړي چې ای بنده ستا رضا څه ده.
او په احادیثو کې راځي چې دعا تقدیر بدلولی شي. د مثال په ډول که چیرې تاسو په ازموینو کې برخه اخلي او پرچه مو سمه نه ده حل کړې او ته په دې پوهېږې چې ناکامه کېږې، ته به کور ته راځې او خدای ته دعا کوې، یا الله سبحانه وتعالی ما پرچه سمه حل نه کړله، ما کامیابه کړه. الله تعالی ستاسو دعا قبلوي او کامیابه کوي مو. په تقدیر کې مو دا لیکلي دي چې تاسو پرچه سمه نه ده حل کړې، ناکامه کېږي، لیکن تاسو دعا وکړه. الله تعالی په دې هم خبر دی چې تاسو به دعا وکړئ او که به نه وکړئ. او په تقدیر کې مو دا هم لیکلي چې الله تعالی به تاسو دعا قبول کړي. الله تعالی اوس لا په خبر دی که چیرې یو څوک 100 کاله وروسته دعا کوي، اوس هم پوهېږي الله تعالی چې هغه دعا به دی قبول کړي او که به نه قبول کړي، په دې هم خبر دی. نو په همدې خاطر موږ باید هر ورځ دعا وکړو او هر وخت باید دعا وکړو. دعا تقدیر بدلولی شي، معنا چې په تاسو در مخه څه کېدله هغه بدلولی شي، لیکن دا هم په تقدیر کې لیکلي دي چې تاسو به دعا کوئ او هغه هم لیکلي دي چې الله تعالی به مو دعا قبول کړي او که یا. نو په تقدیر کې مو لیکلي وه چې تاسو ناکامه کېږئ، تاسو کور ته راځئ، دعا کوئ او الله تعالی ستاسو دعا قبول کړه او تاسو کامیابه کېږئ. نو په همدې خاطر موږ مسلمانان باید پر الله باور ولرو، لیکن د الله رسول فرمایلی دي پر الله باندې باور وکړئ مګر اوښ مو وتړئ. تاسو دا نسئ ویلی چې زه پر الله باندې باور لرم بس د کور دروازه خلاصه پرېږدم هېڅ غل به نه راځي. د الله رسول ویلي دي چې په خدای باور ولرئ مګر اوښ مو وتړئ. نو پر الله باندې باید پوره باور لرو، لیکن تاسو خپل خواریم باید وکاږئ، تاسو خپل باید مبارزه وکړئ، تاسو خپل باید په قرآن عمل وکړئ. تاسو چې بس په تقدیر کې مو لیکلي دي بس چې غلا کوم نو کوم بیا هیڅ کار نه کوئ او وایئ چې بس غلا کوم د هغه مې په تقدیر کې لیکلي دي، دا ستاسو خپله خطا ده، د الله تعالی نه ده. نو تاسو باید هر وخت مبارزه وکړئ د ښو کارونو دپاره، په قرآن ځان پوه کړئ، تلاوت یې کوئ او عمل په وکړئ. نو انشاءالله چې تاسو به په دې دنیا کې او په آخرت کې کامیابه یاست.